ځینې خبرې په ځینې خلکو باندې بدې لګېږي. دلته همغه یوه ټوکه ماته را په یادېږي که ستاسو اجازه وي چې زه یې دلته وکړمه. تر هغې وروسته به انشاءالله بیا په دې باندې چې موږ څنګه یو ولسواک نظام ته تللی شو په هغې به خبرې وکړو. دا پخوا وختو کې د یوه سړي په دې کلي کې چرګې ورکېدلې، چرګې یې ډېرې ساتلې وې، هره ورځ به ورکېدلې. نو بیا یې دا غل نه شوی نیولی. بله ورځ د دې کلي هغه ته ورغلی و، مسجد ته، د ملا ته یې ویلي و چې زما خو هره ورځ چرګې ورکېږي او غل یم په همدې کلي کې دی. نو ملا ورته ویل صحیح ده، ته د جمعې په ورځ راشه، بس زه به یې غل درته پیدا کړم. د جمعې په ورځ باندې چې دا سړی ورغلی و، نو ملا په دې خطبه کې ویلې چې د دې پلانکي سړي چرګې دلته ورکېږي، خو زه هغه نفر په تاسو کې وینم چې اوس هم دغه ده په دې ګیره کې د دې چرګې بڼکه ده. دې سړي چې دستي د غل چې ګیرې ته لاس کړی و، ملا پېژندلی و چې همدغه غل دی. نو ما مخکې خبرې عمومي وکړلې، په دې زموږ زړه درد کوي. خبرې مې یوه نفر ته یو چا ته متوجه هم نه وي او دا خور زه نه پېژنم چې څوک وه. په هر صورت زما زړه درد کوي. موږ په دې تیر نظام کې هم حالت ولیده، دا اوسنی چې کوم حالت روان دی، هره ورځ موږ د خلکو سره په تماس کې یو. په والله او بالله زړه م درد کوي. موږ په تیر نظام کې خلک ولیدل چې سره خم یې د ملي ګټو سره، سره خم یې د خپلو وظیفوي ګټو سره خیانت کوه، سره کم خیانتونه و. موږ دغه ورځ په سترګو باندې لیدله. د نن 4-5 کاله وړاندې موږ دغه خبرې په رسنیو کې کړي دي، په ټولو کې مصاحبې شته دي چې موږ دغسې یو حالت ته روان یو. لیکن خلکو ډېر غفلت کاوه، خلکو مسؤلینو. نو په دې اساس باندې بلې جمهوریت داسې یو پلیټفارم و چې خلک پکې ورسېدل، میډیا پکې آزاده وه، د حاجي صاحب جبران د خبرې په تایید باندې مکتبونه پکې وو، پوهنتونونه پکې وو. موږ بهرنۍ هیوادونو ته سفرونه کولی شولای. زموږ بیرغ تقریبا د شپېتو نه په ډېرو هیوادونو کې رپانده و. موږ یو ملي هویت درلوده. موږ ډېر څه لرل چې له بده بخته مو اوس هم ټول د لاسه ورکړي دي او موږ د همدغه نه یو ډېر بد حالت ته ور روان یو که چېرته موږ دغه حالت کابو نه کړو. نو د ولسواک نظام، د داسې یو نظام چې په نننی عصر کې، اوسنۍ نړۍ کې ورته یعنې اشده اړتیا ده، هغه که نن وي که سبا وي، دغه ټولنې دغه نړیوال نظم چې دی هغه طرف ته روان دی. ټول هغه دیکتاتوري نظامونه چې په نړۍ کې شته دي، هغه به یو په بل پسې د خپلو خلکو د خوا نه، ځکه د خلکو شعور ورځ تر بلې کومه ټکنالوژي چې نن د خلکو کورونو ته ننوتلې ده، په دې موبایل کې ده، په انټرنیټ او په دې کې د کوم معلومات چې دې کې دي، یو وخت کې موږ دې مسایلو ته لاسرسی نه درلوده. ورځ تر بلې د خلکو شعور لوړیږي، د مذهب په اړه باندې، د دین په اړه باندې، د عقایدو په اړه باندې چې خلکو یوازې د یو چا نه یو څه اورېدلي وو، نن تحقیق کوي، نن اوري، نن ګوري چې مسایل چې یوازې یو کس په یو ځای کې ورته ویلي وو هغسې نه وه، بلکې نړۍ ډېره متفاوته ده. نړۍ نن په اقتصاد باندې، په علم باندې، په ټکنالوژۍ او په دې مسایلو باندې ولاړه ده. نو ورځ تر بلې دغه حالت چې دی هغه رابرسېره کېږي او افغانستان کې هم په تېرو 100 کلونو کې دا صحیح وه چې یوه خاصه ډله مافیا وه پکې، یوه خاصه ډله چې په هره برخه کې وه، هغوی پکې خپله هڅه کوله له بده بخته، لیکن نور خلک پکې ورسېدل. خلکو ته یو شعور پیدا شو، خلکو ته فکر پیدا شو. همدغه شعور او همدغه فکر دغه خلک چې نن حاکمان دي ودې ته به یې نه پرېږدي. لکه څرنګه چې جنرال صاحب مخکې اشاره وکړله چې په 2004 کال نه وروسته د دې اوسنیو نارامیو لړۍ پیل شوله. تاسو ګورئ چې په دې تېرو 2-3 کلونو کې چې دوی د قدرت ته رسېدلي دي، دوی په وړاندې باندې مزاحمتونه کوم اوج ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې چې د دوی د مخالفینو حمایت هم د نړۍ او د منطقې کوم هیواد نه کوي. که چېرته د دغه مخالفینو ته شنه څراغونه ورکړل سي یا امکانات او همکاري ورسره وشي چې په افغانستان کې تیار بستر ودې ته آماده دی چې د یو بل جنګ ونښلي، نو زه فکر کوم چې په راتلونکو 2-3 کلونو کې به د دوی وضعیت تر ډېره حده پورې خراب وي. په کور دننه خلک له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. تاسو ښځې وګورئ، جنکیانې وګورئ، یو خاص قشر چې دومره د ظلم، دومره د زیاتي او دومره د یو بد حالت سره مخ دی، دا خلک نور نشي زغملی. یو څو نفره به د دې وس لري چې خپلې خویندې لوڼې راوباسي او
بیرون کې زده کړې پکې وکړي، لیکن نور خلک بیچارهګان په همدغه وطن کې دي، دوی مجبور دي چې د خپلې لور دپاره د خپلې خور دپاره مبارزه وکړي، او دا مبارزه چې هر رقم وي دوی به بالاخره دا مبارزه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې اول یو فکر جوړولو ته ډیر اړتیا ده. موږ په بهر کې چې دا څومره هم دوستان شته دي، موږ څنګه کولی شو چې د استخباراتو د نړۍ د دې پروژو نه پرته د خپلو مابنځونو کې څنګه انسجام کولی شو، څنګه داسې یو تحریک، څنګه داسې یو فکر رامنځته کولی شو چې په هغې کې د افغانستان پاک خلک، په دې تیر نظام کې هم ډېر پاک خلک موږ درلودل، ډېر داسې خلک موږ درلودل چې یعنی د پوهنتون استادان حتی په دولت کې کار کوي، ډېر پاک خلک وو. څنګه کولی شو موږ هغه استخدام کړو، د هغوی نظریات واخلو، د هغوی سره همکاري ولرو، او د راتلونکي دپاره صحیح ده دا مبارزه به یو څه اوږده وي، صحیح ده دا مبارزه به یو څه سخته وي، لیکن دا به داسې مبارزه وي چې بیا په افغانستان کې د نورو انقلابونو دپاره، لکه په دې 15 کلونو کې چې نظامونه راغلل چپه شول، تاسو وګورئ د کمونستانو نه رانیولې تر دې دمه پورې چې د افغانستان یو سل اتیا درجې یو طرف او بل طرف ته تغییر کوي، موږ د دین افغانستان څنګه خلاصولی شو؟ داسې یو سالم، داسې یو وطن دوست، داسې یو با تجربه او چې د نورو کړیو استخباراتو د نورو پروژو سره اړیکې نه وي، څنګه کولی شو چې د هغې سره موږ په یو انسجام کې دغسې یو تحریک رامنځته کولی شو؟ تاسو دا د نړۍ لوی تحریکونه ګورئ، دا لوی شخصیتونه ګورئ، مثلا د ګاندي او د خان عبدالغفار خان مبارزه وګورئ، د انګلیس په وړاندې باندې څومره کلونه دوی په زندانونو کې تیر کړل، څومره ربړې ولیدلې، څومره ملګري د دوی چې دوی ووژل شول په دې لاره کې. لیکن هندوستان چې 1200 کاله د ټولو تاړاکونو چې د سکندر مقدوني نه نیولې تر تیمورشاه پورې، تر دغه څومره خلک هم چې امپراتورانو و هندوستان ته بتلل، د هغې ځای مالونه به چور کول او خلک به استعمار کول، مستعمره کول، هندوستان مستعمره کول. تر هغې وروسته د دغې خلکو سره داسې یو فکر پیدا شو چې تر څه وخته پورې به موږ د یو چا سره مبارزه کوو، بیا به بل څوک راځي. دوی د انګلیسانو په دننه کې دغسې یو مبارزه د عدم تشدد وکړله چې بالاخره د ګاندي، د نهرو، د خان عبدالغفار خان او د سردار پټیل او د آزاد په مشرۍ باندې موږ ګورو هندوستان اوس په دې منطقه کې یو قدرتمند هیواد شوی دی. که چیرته دوی هغه سالمه مبارزه نه وای کړې، یا مثلا د بګت سنګ مبارزه یې کړې وای، هغه خو اعدام شو. نو زه فکر کوم چې موږ یو سالمې، اوږدمهاله، هر اړخیزې، وطن دوسته مبارزې ته ضرورت لرو، او په دې ترڅ کې موږ وطن دوسته خلکو ته هم ضرورت لرو. زموږ ټول دوستان چې وطن دپاره زړه درد کوي، داسې خلک باید معلوم کړو، لیکن د دې ترڅنګ پروژه‌یي خلک هم باید موږ وپېژنو او محتاط واوسېږو چې هغه موږ د خپلو اهدافو، د خپلو موخو دپاره استعمال نه کړي. سلامت اوسئ. ډېر تشکر، ډېره مننه قدرمن همدرد صاحب له جنرال صاحب نه، جنرال عمر شینواره د وسله وال پوځ پخواني ویاند څخه.